سهار 10 بجې د کابل ښار لویدیځ کې د دشتي برچي سیمې پر دې روغتون دریو بریدګرو ډله ییز برید وکړ. دا هغه روغتون دی چې د زیږنتون او ښځینه ناروغیو برخه یې د بي پولې ډاکټرانو لخوا اداره کېدله او پاتې برخې د روغتیا وزارت اړوند وي چې د مختلفو ناروغیو درملنه پکې کېدله. افغان ځواکونه ساعتونه له روغتونه د خلکو په ژغورلو او له بریدګرو سره په جګړه بوخت وو. له دې وړاندې په وړکتون هم برید شوی، خو دا لومړی ځل دی چې وسلوال د روغتون زیږنتون ته دننه شول او هلته یې میندې او ماشومان په نښه کړل. با شدیدترین الفاظ له بده مرغه د روژې په میاشت کې د ترهګرو ډلو لخوا په افغانستان کې بریدونه زیات شوي چې دې کار د افغانستان خلک اندېښمن کړي. نه یوازې چې موږ یې غندو، له نړیوالې ټولنې هم غواړو چې دا ډول بریدونه په سختو ټکو وغندي. د کابل له پیښې نږدې 1 ساعت په توپیر د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو ځانمرګي برید. چارواکي وایي برید د سیمه ییزو پولیسو د یو قماندان په جنازه کې شوی دی. هیڅ ارزښت قایل نه دي. د جنازې په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي، همیشه زموږ ولسی وګړي بې ګناه کسان وژلي دي او زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه به دې ته متوجه دي او د دې ټولو غږ به اخلي. له ختیځ او مرکز لرې بیا په شمال کې د بلخ ولایت اړوند بلخ ولسوالۍ کې هوایي برید یو شمېر کسان مړه او ټپیان کړل. دا د دې ولسوالۍ لسګونه اوسېدونکي دي چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي لیږدوي. دوی وایي په دې هوایي برید کې په لوی لاس عام خلک په نښه شوي دي. موږ د شپې انجې لرو، 10 نفره 15 نفره انډیوالان کېږو، انجې ته ځو، دهقانان ځو، د ورځې روزه ده. دا چې داسې راځي بس په دې پله باندې راتېرېږي، انجې ته راځي او بس دا راغلي بمبارد کړي دي. وسلوال طالبان هم وایي مرګ ژوبله عامو خلکو ته اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په برید کې 11 وسلوال طالبان وژلي او 10 نور یې په داسې مهال کې ټپیان کړي چې د شپې په سړک کې کندې ایستلې چې پکې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي. صابر عزیز، BBC، کابل.